پوهان صاحب دلته یو بله پوښتنه راجګېږي چې تاسو سیاست مخکې شروع کړی دی او که ادب له مخکې مخه راړولې وه؟ ما یعنې که معمولي ورته وی که اولنۍ ورته وی هغه ما حصه په ادب کې اخیستې ده او د هغې نه پس ما عملي سیاست ما د نهم جومات نه شروع کړی دی. ادبي سیاست زما تقریبا د شپږم اووم جومات نه دی، لیکن عملي سیاست ما د نهم جومات نه شروع کړی دی او په نهم جومات کې زه بیا په کویټ انډیا مومنټ کې جیل ته لاړم وغیره وغیره. مخکې ما ټوله قصه تاسو ته وکړه، نو په دې وجه زما ادبي ژوند مخکې دی او سیاسي ژوند چې دی د هغې نه پس دی. پوهان صاحب په سیاسي او ادبي ډګر کې د قلم او د میډیا ازادۍ ته په اوس وخت کې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ په موجوده وخت کې خو زما چې څونه خیال دی نو میډیا ازاده ده او څه چې کېږي هغه پکې راځي. که هغه په هر مثلا که هغه اخبار دی، که هغه ټي وي ده، که هغه ریډیو دی، نو تقریبا تر دې پورې چې د حکومت خلاف خبرې هم ټولې دغسې دنیا ته روځي او کېږي. نو مطلب دا چې زه د هغې نه بلکل سټسفاید یم چې دا په دغه ډګر کې مونږ ښه په کامیابۍ سره روان شو. پوهان صاحب د کوم یو شاعر شعر په تاسو ښه لګېږي او په خپلو شعرونو کې مو کوم یو شعر ډېر خوښ دی؟ شاعر خو زما ثابته خبره ده چې غني خان ډېر زیات خوښ دی او په دې وجه مې خوښ دی چې د غني خان شاعري چې کومه ده هغه داسې ده اگر چې دې انسان زیات عمر په هندوستان، امریکا او په انګلستان کې تیر کړی دی، لیکن د ده د شاعرۍ نه داسې پته لګي چې ته به وایې چې دی بلکل ګوډمار سره د ګوډ په ځای ولاړ دی، د غوبل په ځای په میدان کې ولاړ دی، د ګاڼې په ځای دی په ګاڼي مار سره ولاړ دی، په حجره کې د عمر له ناسته کړې ده او دغه وجه ده. او بل پکې کمال دا دی چې کوم یو اړخ والي نو هغه بلکل مکمل ځای ته رسوي. لکه د پښتون په هکله د مخالف چې کوم وخت لګیا دی پښتون ته بد وایي ستا زړګي و چې پښتون اړه مې چاو دی د رتانه خوی خصلت دی د غلام و نشه زیاته د باچا نه کله سیک پتا سوریږي مغولې د بابا کېږي یا پتا په جوتو کېږي څوک بشتي د کودامان. لیکن بل اړخ ته څه وایي ما لیدلې امریکن کې دي ښارونه چې وریځو ته رسي مکانونه، ما لیدلې تاج محل غوټۍ د ګلو د دلي ښکلي کورونه د مغلو، خو چې ووینم د خپلو خټو کور رانه هیر شي مهالونه خشته نور، دا نری تنګې کوڅې زموږ د کلي ورته هېڅ د یورپ ښارونه ښکلي چې خړمخې رور پښتون سینې له درشي درنه هیر به ټول ښایست د بهروبر شي. شکر خدای چې پیدا دی د دې قام کړم، د دې قام د نر وجود دی یو اندام کړم. او بیا وایي چې ای زارېږه د پښتون د لوی زړګي چې دوستي دشمني کاندي تر مرګي، په والله چې د جنت نه بشم ستون که کنزل پکې و نرم د پښتون. ما چونکې په 14 جومات کې هلکانو ته غزونې کتاب خو نو بعضې وخت به ټکې راغی نو زه به لاړم حمزه صاحب له ما بولته حمزه صاحب ما ته دې ټکي لږ وضاحت وکړه، هغه ما ته نیاز صاحب والله که زه پې اوس پوهېږم خو هغه وخت کې دا ما استعمال کړی دی. نو مطلب دا چې ما ته خپل شعر صرف یو شعر ما ته یاد دی چې هغه دغه چې کوم دی یو شاعر زما په کتاب لیکنه کړې ده او په هغې کې هغې ذکر خامخا کړی دی او لایق زاده لایق. نو هغه هم دغه وایي چې یعنې د قلم واغې دی ټینګه کې نیازه او بس په دغه ځای ودرېده د لعزیز دی. نو مطلب دا دی چې ما ته خپل شعرونه ډېر نه دي یاد. پوهان صاحب د غني بابا شعرونه خو واقعا ډېر ښکلي شعرونه دي او ستاسو د خولې نه که یو 2-3 شعره نور هم واورو نو موږ له به ډېره مزه راکړي. مطلب دا دی چې غني خان د مور په حقله ډېر لیکل کړي دي او بله شپه هم دلته یو جرګه کې دا خبره کېده چې د غني خان په مور څه لیکلي دي ډېر ښې لیکلي دي. بعضې خلک وایي چې موږ له خو بلکل ژړا راشي. د هغه په مور چې کوم څیزونه لیکلي په هغې کې یو شی ما ته یاد دی او هغه شی بلکل زما د ژوند یو تحفه ده او هغه دا دی چې د هغې په قبر نه مور په قبر وه مور قبر ځکه چې غني خان مور چې وه هغه په داسې حالاتو کې مړه وه چې غني خان په وبا چې ورته وایي وبا زموږ په دې وطن راغلې وه هغه انفلوینزا وه په هغه زمانه کې د هغې نه ډېر خلک مړو. غني خان چونکې هم په دغه مرض باندې پروت و
نو مور چې واغه د ډېره غمه ډېره غریبه لیونۍ وه. باچا خان وی چې زه په جانماز باندې ناست وم او ما کتل چې دا مور یې راله او د غني خان د کټ نه تاو شوه او بیا 2 رکعته نفل وکړل او وایي چې د هغې شپې نه غني خان په جوړېدو شو او مور چې ونه هغه په پرېوتو شوه او تر دې چې مور یې مړه شوه او غني خان جوړ شو. نو مطلب دا چې د غني خان مینه مور سره چې کوم ده په دغه طریقه باندې هم ډېره زیاته. غني خان وایي زه د هغې لار زه د هغې د سترګو تور وم زه به د هغې په سینه تل اوده نسکور وم اوس یې ښکته ښکته د مزار کاڼو ته ګورم خاورو کې پرته ده چې زه وړوکې لاړم او هغه لال مې څه شو چې زه وړوکې لاړم اسمان ته ما وی ای د جهان مور سپومې زور د مرګي زیات دی که دی زیات د مینې زور سپومې اوري په لحد کې څوک د سوي زړګي شور سپومې موټې خاورې څنګه پټ د حسن یو جهان کی یو پوکې د باد دا چمن څنګه بیابان کی خوله مې نه جوړېږي چې ظالم ویم رحمان ته مرګ چې د جهان باچا کړم څو ویم ځان ته ولې دروازه د علم لر نه شو انسان ته سیال یې د ځان څه کړم دې شعر ته لږ فکر وکړه الله تعالی وایي که نه چې سیال یې د ځان څه کړم چې زه د خاورو سیال وم او هغه لار مې خاورو شو چې زه وړوکې لاړ وم لا د هغې قبر باندې هغه ویلي. پوهان صاحب تاسو پښتون قام ته په دې سخت وخت کې څه پیغام لرئ او د خیبر پښتونخوا په هکله ستاسو نظر سره؟ پیغام خو زما دا دی چې په پښتون عمر له امتحانونه راغلي دي د پښتون تاریخ ټول له امتحانونو نه ډک دی او د اوسني امتحان چې په پښتون کوم راغلی دی دا ډېر زیات او ډېر سخت امتحان دی. پکار دا دی چې پښتون د دې نه سبق واخلي. اوس هم زمونږ بحث کېده او هم په دې باندې کېده چې که دې وخت کې پښتون د دې موقع نه فایده وانه غشته مطلب دا دی چې د پښتون یووالی د پښتون خیالي وحدت پکار چې پښتون د ځان نه نفاق وباسي که پښتون داسې کسان په پښتنو کې خدای پیدا کړ چې هغوی کې دا خبره مشهوره کړه چې ای قوم راغونډ شئ تاسو ګورئ تاسو مثال قوم بل په دنیا کې نشته دا مغربي قومونه هم ټول بیا تاسو ته ناست دي خو که چېرې په تاسو په ځان کې اتفاق پیدا کړ او دا تس نس پښتون چې کوم دی دا په یو مرکز باندې راغونډ شو لر او بر افغان مطلب دا زمونږ هم دغه یو اواز دی چې که دا یو شو او پښتون چې څومره برخو کې ویشلې شوي دي که هغه پښتونخوا ده که هغه په بلوچستان کې دی که هغه قبایل دی که هغه چترال کې دی که هغه افغانستان کې دی مونږ وایو چې پښتون ټول یو شي او د یو پښتون په طریقه باندې مونږ مخکې تګ وکړو ځکه د اتفاق سبق مونږ دنیا ته هم په دې باندې ورکولی شو یعنی یو قوم پښتون ته ماتې نه ده ورکړې. ګوره په دنیا کې سوپر پاور انګریز د پښتون ته شکست ورکړی دی او پسې سوپر پاور چې کوم دی هغه روس له پښتون شکست ورکړی دی او سوپر پاور امریکا ده لیکن داسې ښکاري چې امریکا هم په رو په نیت باندې چې کوم دغه کمزورې ښکاري. نو مطلب دا چې دې قوم په شان قوم بل نشته خو زما ورته پیغام دا دی چې ای پښتونه په خپلو کې اتفاق پیدا کړئ یو شی او دا تس نس قوم راغونډ کړئ چې تاسو نه یو طاقت جوړ شي او ستاسو د عمل کې یو مرکز شي او هر څوک تاسو ته سترګې ونیسي. راځم پښتونخوا ته دا خو زمونږ له 28 کالو یو مطالبه وه اول پښتونستان و چونکې هغه خلکو هغې غلط دغه واغېشت هغه د افغانستان ریډیو سره ملو کو یو خوا بل خوا مونږ ته نه بیا پښتونخوا جوړه کړه. مطلب دا چې زموږ شناخت په دنیا کې نو مونږ وو خو نارت ویسټ فرنټیر پرامس څه شي شمال سرحدي مغربي سرحدي صوبه نو مونږ وایو چې د پیرنګي نوم لکه چې تاسو فیصل آباد جوړوئ د لیلپور نه او تاسو فقیر آباد جوړوئ تاسو د لارنسپور نه نو پکار دا چې تاسو دا د مونږ نه هم د پیرنګي دا نوم لرکې او مونږ له یو خپل نوم راکې اگر چې په دې باندې ډېر پښتانه مخالف وو لیکن الله تعالی مخ راوسته او شکر دا دی چې دی په 18 دغه کې شامل که کني دا به چرې نو شوی خو دا موقع خدای تعالی دوی له ورکړله چې دا نوم خدای مونږ له راوست مونږ پرې ډېر خوشحاله یو خو اوس اله دا پښتونخوا د پښتنو یوه حصه ده مونږ وایو چې ټول پښتون راغونډ شي او د هغې نه پښتونخوا
پوهان صاحب ډېره مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکو او ستاسې سیوری دی همیشه خدای زموږ په سر لري. مننه تاسو چې تاسو ماله مقرره کړه او د ما وینام خوره کړه. ډېره مهرباني، ډېره مننه.